کتاب وایي کچا سل زره واره یعنی 1,00,000 وارې کلمه د لا اله الا الله وویل په خپل ټول عمر کې، رب العزت خدای اوه اندامه د انسان پر اور د دوزخ باندې حرام ګرځي، بیا یې اور د دوزخ نشي سوځولی. او که څوک مړ سي د قریبانو و انډیوالانو څخه او د هغه د روح دپاره 1,00,000 وارې کلمه د لا اله الا الله ووایي، د قبر د عذاب څخه الله عز وجل نجات ورکوي، په قبر کې عذاب نشي لیدلی. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما په زمانه کې د علیه الصلاة والسلام د یو مړي پر روح باندې 100,000 واره یعنی 1,00,000 وارې کلمه د لا اله الا الله وویل، ثوابونه مې د دې مړي و روح ته وبخښل. او د دغې کلمې وصیت مې هم خلکو ته کاوه چې کلمه د لا اله الا الله 1,00,000 وارې د خپلو مړو دپاره د ارواح خوښۍ لپاره وایاست. نو ما نه دی لیدلې هغه مړي، مګر هغه مې لیدلی دی په جنت کې چې ما په خوب کې لیدلی دی چې 100,000 واره دې کلمه د لا اله الا الله ورته ویلې ده وروح ته د عذاب. نو هغه مړي ما په خوب کې په جنت کې لیدلی. نو کتاب وایي چې مؤمن او مسلمان باید کلمه د لا اله الا الله د خپل پلار او د مور و روح ته 1,00,000 وارې ووایي چې خدای تعالی عز وجل د قبر د عذاب او د آخرت د عذابو څخه وساتي او جنت ته خدای تعالی عز وجل واسي. کچیری یوازې د یو شخص په وسه باندې نه و پوره چې 1,00,000 وارې کلمه د لا اله الا الله ووایي، نو چې څو نفر راټول کړي لکه ختم چې کړي نو په اوږو دې ووایي او ثوابونه دې د خپل پلار او مور روح ته وبخښي. علیه السلام فرمایي د جمعې په شپه که چا 300 واره کلمه د لا اله الا الله وویل، په جنت کې خدای تعالی عز وجل دته دونه درجه ورکوي لکه یو نبي ته چې خدای تعالی ورکوي. او نمر دا شخص تر هغه وخت پورې چې ځای د جنت دته پر حال د ځکندل ورونه شي پروردګار علم. او هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله ډېره وایي او پر ژبه باندې یې جاري او د دوزخ به یې نه سوځي. او که چا د جمعې په ورځ باندې کلمه د لا اله الا الله وویل 200 واره، خدای تعالی عز وجل په عملنامه کې د دغه انسان ثواب د 40 قبول او حج خدای تعالی عز وجل نشته کوي. علیه السلام فرمایي که چا وروسته تر لمانځه د سهار چې لمونځ وکړي او په مسجد کې کښېني تر هغه وخته پورې چې لمر راخېږي او دغه کلمه د لا اله الا الله وایي، او وروسته د مازدیګر تر لمانځه تر مرغېدو پورې دا کلمه د لا اله الا الله ووایي، په مابینځ کې د دې کلمې د دنیا خبرې ونه کړي، پر خدای تعالی باندې حق ده چې الله عز وجل به دی خامخا و جنت ته استي. او پوښتنه به په ورځ د آخرت د لږو د ډېر هم نه ځینې وکړي خدای تعالی عز وجل د دغه بنده څخه په ورځ د قیامت. او شفاعت به وکړي د 80 کسانو د هغسې کسانو چې واجب سوی وي دوزخ ورته مستحق د دوزخ وي، د هغسې کسانو شفاعت په ورځ د آخرت کې. که چا په وخت کې د اوداسه کلمه د لا اله الا الله وویل، تر هر څاڅ کې باندې چې د ده د اندامو څخه تویېږي خدای تعالی عز وجل یو ملکه پیدا کړي، تر ورځې پورې د قیامت دغه ملکه کلمه وایي او ثواب یې و دغه شخص ته چې دا کلمه په اوداسه کې ویلې د خدای تعالی عز وجل یې نو دغې ملکې ثوابونه ټول پروردګار عز وجل به ورته وبخښي. هر سړي ته په وخت کې د خوب چې و خوب ته ځي 10 واره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل، داسې ثواب لري لکه یو مرۍ چې په لاره کې د خدای عز وجل عذاب وګرځي. ګران محترمونه، هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي او ورد یې ګرځي او ذکر یې ګرځي، خدای تعالی عز وجل دی د اور څخه د دوزخ ساتي. پروردګار عز وجل وحی و موسی علیه السلام ته ورکړی چې ای موسی علیه السلام د امت څخه د علیه السلام یو قوم دی چې په زوره کلمه د لا اله الا الله وایي، دا دوستان زما دي، زه خپل جداد اولین و دغسې قوم ته ورکوم او دا په مثل باندې د پیغمبرانو او ثواب د پیغمبرانو ورکوم. هر څوک چې وروسته تر لمانځه د سهار 10 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي او وروسته د ماپښین تر لمانځه 60 واره ووایي، د مازدیګر تر لمانځه 30 واره ووایي، د ماښام تر لمانځه 40 واره ووایي، د ماخوستن تر لمانځه وروسته 50 واره ووایي، تر وتر وروسته 60 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي، خدای تعالی عز وجل
د شپېتو لکو ثواب د شپېتو لکو کالو ثواب خدای تعالی عز وجل دته عملنامه کې کاږي او جنت خدای تعالی عز وجل دا سره داخلي او په جنت کې خدای تعالی عز وجل شپېته شهر ور عطا فرمایي په هر ښار کې شپېته قصر وي په هر قصر کې شپېته خونې وي په هره خونه کې تخت د زرو پروت وي او پر هر تخت باندې هوره ناست وي د دې حدیث روایت